زکات د اوداسه ظاهرا مقصد هغه صفایي ده چې د انسان مخ صفا سي، د انسان لاسونه صفا سي، د انسان پښې صفا سي. لیکن زموږ دین چونکې صرف د ظاهر سره تعلق نه لري، په اوداسه کې باطنی فاقی ده چې د هغې په خاطر باندې د انسان په ایمان کې نور راسي، د انسان روحانی دنیا منوره سي او انسان د باطنی او د روحانی نورانیت مالک سي. په دې خاطر باندې اودس ظاهري هم لري او باطنی پاکی هم لري. او چې د کوم چا په دنیا کې ظاهري او باطنی پاکی راسي او هغې د ځان دپاره د اوداسه کول همیشه عادت وګرځوي، نو بیا خو الله تعالی هغې انسان ته د زندګۍ ډېر مشکلات د هغې اسانه کول الله تعالی په ډېره اسانه طریقه سره ګرځوي. بیا چې ډېر مشکلات دي هغه مشکلات به الله تعالی دې سړي ته اسانه کوي چې د کم سړي په زندګي کې مزاج دا رالی چې هغې همیشه زندګي په اوداسه باندې تېروي. او د اوداسه څه د هغې مقصد صرف ظاهري صفایي نه وي، بلکې د هغې په دماغ کې دا چې د اوداسه په خاطر باندې الله تعالی ماته باطني او روحاني نورانیت او صفایي را نصیب کوي. نن زموږ او ستاسو په عرف کې لوی مشکل هغه د انسان د رزق مسله ده چې انسان د هغې دپاره انسانان ډېر ستړي دي. بعضې خلک یې د ورځې په محنت باندې ګټي، بعضې خلک یې د شپې په محنت باندې ګټي، بعضې خلک د هغې د ګټلو دپاره د یخ پروا نه لري، بعضې خلک د ګرمۍ څه لحاظ نه کوي. نو هغې کوشش دا دی چې زه د ځان دپاره نفقه وګټم او د خپلو بچانو دپاره رزق پیدا کړم او د رزق متعلق زما زندگی په اسانی کې راسي. دا د انسانانو لوی مشکل دی. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې مشکل عجیب اسانه حل بیان کړی دی. یو صحابي راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته، یا رسول الله اريد ان يوسع في رزقي، اے د الله رسوله زما زړه دا غواړي چې زما په رزق کې الله تعالی زما سره اساني وکړي، زما رزق پراخ سي، زما د بچانو رزق پراخ سي او زه د رزق متعلق څه مجبور رسم او د رزق متعلق څه پریشان رسم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې دپاره ډېره اسانه نسخه ورته ادم علی الطهارة یوسع فی رزقک، ای سړی همیشه په اوداسه باندې ګرځه. بس چې کله اودس مات سو د دویم اوداسه فکر کوه، چې کله اودس تیر سو دویم اودس دستی تازه کوه او زندگی په طهارت او په اوداسه کې تیره کا. نو زه دا درته وایم چې الله تعالی به دې په رزق کې برکت راولي، الله تعالی به دې په رزق کې پراخي راولي، الله تعالی به د رزق متعلق ستا سره د اسانۍ معامله وکړي. د رزق پراخي دا نه ده چې د انسان سره مال او دولت ډېر ورسره وي، ځکه مال او دولت ډېروالی کله کله د انسان دپاره د مشکلاتو او د ستړیا ذریعه ګرځي. لیکن الله تعالی به بیا د رزق متعلق تا نه پریشانه کوي، یعنی دومره رزق به درکوي چې د هغې په ذریعه باندې ستا په زندګي کې سکون دی او ستا په زندګي کې آرام دی او د هغې په خاطر ته ستړی نه یې، د هغې په خاطر ته بې عزته نه یې. نو ما درته ویل نن د رزق د پیدا کېدو دپاره موږ ډېرې ستړي برداشت وو، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې پیدا کېدل، د هغې اسانه کېدل د انسان په اوداسه کې دي چې د سړي ظاهر هم صفا سي د اوداسه په ذریعه، د انسان باطن هم صفا سي د اوداسه په ذریعه. الله تعالی د هغې بنده سره په رزق کې اساني کوي. صرف د رزق مسله نه ده، د انسان د زندګۍ ډېر مشکلات دي او هغې مشکلات زموږ زندگی دا راته وایي موږ په یو شي کې لټوو، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې مشکلاتو حل ما او تا ته په نور څه کې کښېږدي.